یو داسې ښځه خپله واقعه بیانوي چې هغې په کومه طریقه باندې د ډېرې مجبورۍ نه ناروا لاره اختیار کړه، غلطه لاره اختیار کړله. په دې ویډیو کې به تاسو سره د هغې خبرې هم شریکې کړم، د هغې ټوله افسوسناکه دردونکې واقعه به تاسو سره شریکه کړم چې کله د هغې خاوند مړ شو نو کورنۍ پرې څومره زیاتې شروع کړو. اگر که نن سبا هر خاندان هر کورنۍ کې دا مسلې دي چې هر سړی واده وکړي خپله ښځه خپل بچي ساتي، نن سبا د خپلو ورورونو هم څوک خیال نه ساتي. د دې ښځې واقعه هم همدغسې ده. وایي چې خاوند به مې ښه روزګار کولو، ښه پیسې به یې ګټلې، خو تر کومه پورې چې هغه ژوندی و نو د دوی زندګي ښه تېرېدله. کله چې هغه مړ شو یعنې وفات شو، د هغې نه پس بیا په دوی باندې سختې ورځې راغلې. تر یوه میاشته پورې خو د دوی ښه کور چا ناچا به ورته څه ناڅه ورکول، خو کله چې هغه ورځې هم تېرې شوې نو د خلکو دوی بیخي هېر شول. او دغه هېرېدو نقصان دا و چې دا د خپل کوره هم بې دخل شوله، ځکه چې هغوی نه شو ساتلی نو د لږو تندو په تکل کې به دا د کوره وتله. سحر به چې لاړله نو ماښام به راتله او خپلو بچو دپاره به خیر خیرات غوښتلو، چې د همدې خیر خیرات غوښتلو د وجې دې ته خلکو ډېر ډیمانډونه یې نه کول، ځکه چې د دې د واده ایله 4 کاله شوي وو، ښکلې هم وه او یو لورې وه. نو بیا دې نه خلکو دغسې ډیمانډ کولو چې دې به یې ډیمانډ نه پوره کول نو چا به ورته څه هم نه ورکول. خو اخر کې په قلاره دا هم په دغه غلط کار باندې مخته شوه. دا ښځه وایي چې زما ډېره زیاته مجبوري وه، ما سره هېچا هم لاس امداد نه کولو، نو د ډېرې مجبورۍ نه دا دغه کار ته کېناسته. د دې په دې ناروا کار شروع کولو کې ټول مسلمانان چې دې سره کوم نږدې یا دغسې مجبور خلک وي او دوی سره امداد نه کوي، نو دا نور خلک، دا نور مسلمانان دې ګناه کې ورسره ځکه شریک دي چې دا د دې خلکو د زکات نه ورکولو، د صدقې نه ورکولو د وجې غلط کار ته مجبوره شوي دي. که هر سړی خپلو خپلوانو کې، خپله کورنۍ کې دغسې خلکو سره مرستې وکړي نو په یقین سره وایم چې هېڅوک به هم بیا غریب پاتې نه شي.